د کرسمس په مجلسو کې په محفل کې پروګرام کې شرکت کول د مسلمان لپاره دا جایز ده او که ناجایز. او دویمه د کرسمس چې کم کیک د یو میټای ده دغه چې کم یو عیسائی ته درله راوړي آیا د مسلمان لپاره دغه کیک دغه تحفه قبلول او بیا دا خوړل دا جایز دي او که ناجایز دي. او دریم میری کرسمس و عیسائی ته ویل او د ورځې مبارکي ورکول مسلمان لپاره دا جایز ده او که ناجایز ده. ګوره اول وار خو دا خبره موږ مسلمانان یو د مسلمان د پاره د کفارو په یو تهوار کې په یو پروګرام کې شرکت کول مسلمان د پاره قطعا جایز نه دی. د مسلمان د پاره دا جایز نه دی چې دوی سره په دې مجلس کې ګډون او شرکت ولري او بل کچیر یو مسلمان هغه ورسي دوی سره د تحفه قبلوي تحفه جنې اخلي کیک جنې اخلي او بیا د سره خوري دا هم د مسلمان د پاره دا جایز نه ده. او دریم میری کرسمس و یو عیسائی ته ویل دا هم جایز نه ده ځکه چې عیسایان وایي چې نعوذ بالله من ذلک چې حضرت عیسی علیه السلام دا د خدای اولاد دی. الله خپل قرآن کریم کې فرمایلی دی چې لم یلد ولم یولد نه د الله اولاد سته نه الله په خپله د چا اولاد دی. نو دا الله کلیر واضح کړه دا خبره په قرآن کریم کې. اوس هم که یو مسلمان هغه په دې خوشفهمي کې وي او هغه دا وایي چې په دې کې څه حرج دی په دې کې څه پروا ده هغه دې دا خبره واوري چې حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې زما د قسم په خدای باندې چې کم څوک د کفارو په یو مجلس کې په یو تهوار کې پروګرام کې شرکت کوي د هغه مذهبي تهوار کې د هغه په مذهبي یو پروګرام کې شرکت کوي و زما د قسم په خدای وي چې دغه کس به په ورځ د آخرت د عیسایانو سره راپورته کیږي د عیسایانو په جماعت کې د هندوانو او د کفار په جماعت کې به دغه کس د حشر کیږي. الله رب العزت موږ تاسو حفاظت وکړي. ډیر خیال کول او فکر کول پکار دی. په دې 25 دسمبر باندې باید په خپل کورو کې کښینو د دوی په تهوارو کې